بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د دې مشاعره جوړونکو څومره ملګري دي دې نه شاته څومره محنت شوی ټول ډېر زیاته مننه کوم. د مشران په مخ کې خپل غزل ویل مناسب نه ګڼم، خو بیا هم تاسو نه اجازه غواړم یو دوه غزل سره ریکارډ کوم. غزل څه داسې دی مفتي صاحب چې جانان می ستړی مازیګر له راځي. جوهر صاحب جانان می ستړی مازیګر له راځي، زمونږ کلي ته چکر له راځي. ډېره زیاته مننه. چا ورته ویلي چې هغه راغلی، چا ورته ویلي چې هغه راغلی، څه په بانه د بلۍ سر له راځي. ډېره زیاته مننه. او شعر دی پکې په ګوتو شمار کوي چې دا پاتې دي، په ګوتو شمار کوي چې دا پاتې دي، چا ورته وی چې باختر له راځي. ما سره څه دي چې پې ونازېږم مفتي صاحب، ما سره څه دي چې پې ونازېږم، څوک مې اخلاق و څوک هنر له راځي. ډېره زیاته مننه. ما سره څه دي چې پې ونازېږم، څوک مې اخلاق و څوک هنر له راځي. او تاله درځمه زه خو ساینس وایي چې مفتي صاحب تاله درځمه زه خو ساینس وایي چې نور ګرځي نه او سپوږمۍ نور له راځي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. تاله درځمه زه خو ساینس وایي چې نور ګرځي نه او سپوږمۍ نور له راځي. د یار چې چا سره هم ورانه شینو، د یار چې چا سره هم ورانه شینو، خبره ټوله زما سر له راځي. مننه. د یار چې چا سره هم ورانه شینو، خبره ټوله زما سر له راځي. او ورورولي سر وخوري تاله ترغشي، ورورولي سر وخوري تاله ترغشي، خبره کله چې هم زر له راځي. مننه. ورورولي سر وخوري تاله ترغشي، خبره کله چې هم زر له راځي. د عرفان مرګ پسې څوک کور ته مه ځئ، د عرفان مرګ پسې څوک کور ته مه ځئ، هغه به دلته کې دلبر له راځي. دغه غزل او ستاسو اجازت یو غزل به بل هم ویم. غزل څه په دې ډول دی چې زړه کې ساتم ستا تصویر، زړه کې ساتم ستا تصویر، ساتم د رڼا تصویر، پټ مې سنبال کړی دی زړه کې د یو چا تصویر، پټ مې سنبال کړی دی زړه کې د یو چا تصویر. او غر چینا چینار چمن، غر چینه چینار چمن دا د پښتونخوا تصویر. مننه. غر چینه چینار چمن دا د پښتونخوا تصویر. او اوښکو ترې لوند کړی دی کیسې و، اوښکو ترې لوند کړی دی نور ته ږدي چې بیا تصویر، اوښکو ترې لوند کړی دی نور ته ږدي چې بیا تصویر. او هره ورځ دیدن کیا، هره ورځ دیدن کیا، یا دې راله را تصویر. مننه. هره ورځ دیدن کړیا، یا دې راله را تصویر. او اخلي مې په سر پیسې مفتي صاحب، اخلي مې په سر پیسې غواړي چې زما تصویر، اخلي مې په سر پیسې غواړي چې زما تصویر. او ورک شو د ماحول فطرت، ورک شو د دنیا تصویر، ورک شو د ماحول فطرت، ورک شو د دنیا تصویر. او ګپ عرفانه نه لګو راکه په رښتیا تصویر. ډېره زیاته مننه. دا و عرفان فطرت صاحب چې تاسو ډېر خوندور کلامونه واورېدل.